زه ډېر ځله دا وایم چې تکلیفونه د الله تعالی د محبت نشان او علامه ده. د الله تعالی ترتیب داسې دی چې دنیا کې څومره مقرب خلګي پر هغې باندې الله تعالی تکلیفونه ایږدي. د هغې تکلیفو په عوض کې الله تعالی دوی ته ډېر دایمي نعمتونه، د جنت نعمتونه، ابدي نعمتونه او خپل رضا او خپل دیدار او خپل ملاقات ور نصیب کوي. زه د دې تاسو ته یک شنی مثال پیښوم. یو ماشوم بچی دی چې سهار کله راکښیني، نو مور د هغې خوله ورمینځي، مور د هغې مخ ورمینځي او مور پر هغې باندې اوبه تویوي. هغه ماشوم بچی ډېرې چیغې وایي، هغه ماشوم بچی ډېرې بغارې وایي، هغه ماشوم بچی ډېر فریاد کوي. دغه ماشوم بچی دا په ذهن کې ده چې مور زما سره څومره ظلم کوي. لیکن ماشوم بچی چې هر څومره چیغې وایي، هر څومره فریاد کوي، هغې مور د دې ماشوم بچی خیرخوا دغه ماشوم بچی هېڅکله نه پرېږدي. اوس هغه ماشوم بچی چې کله لوی او د هغې عقل د کمال حد ته ورسیږي، هغې په ښو په بد باندې پوه سي چې هغې د مور کم پرېولل هغې په دماغ کې راوګرځوي، نو هغه ماشوم بچی بیا د دې مور ډېر قدر کوي او د دې مور سره ډېر خوشحاله وي او د هغې په عقیده کې دا راسي که هغې مور زه په هغې ماشوموالي کې ولی نه وای، هغې زه صفا کړی نه وای، هغې زما پر مخ باندې اوبه راتېرې کړي نه وای، نن به زه ګنده بچی وی، نن به زه لړلی بچی وی او نن به زه خیرن بچی وی. کیدای سي د هغه ګندګۍ او د خیرو په خاطر زه په بیماریو اخته وی او نن زه بیمار بچی وی. لیکن هغې مور زما سره احسان وکړو او ماته مخ رافریولی او زه صفا کم، د هغې په خاطر الله تعالی ماته نن ښایسته بدن، ښایسته صحت او ښایسته جسم او ښایسته شکل را کړی دی. بعینه الله تعالی چې کله یو بنده په ګناه باندې خیرن وویني، د هغې په عملنامه کې ګناهونه وي، د هغې په زندګي کې ګناهونه وي، لیکن د الله تعالی د هغې بنده سره ډېر محبت وي لکه د هغې مور چې د دې بچي سره څنګه محبت وي. نو الله تعالی پر د هغې بنده د صفایۍ بندوبست کوي. الله تعالی د هغې بنده د صفایۍ په شکل په دې شکل کوي چې پر هغه بنده باندې کله د ناجوړۍ په شکل، کله د تکلیف په شکل، کله د غم په شکل او کله د قرض په شکل، کله په نورو تکلیفو باندې پر هغه بنده باندې لږ بوج کښېږدي او په هغې بوج کې بنده څه کوي؟ بنده ژړا کوي. په هغې بوج کې بنده څه کوي؟ بنده دعا کوي. په هغې بوج کې بنده خپل رب ته عاجزي کوي او په هغې بوج کې بنده خپل رب ته تضرع پیښوي او د هغې ژړا، د هغې عاجزۍ او د هغې تضرع په خاطر الله تعالی هغې بنده د ګناه څخه داسې صفا کړي لکه د ده په زندګي کې چې یوه ګناه نه وي. بیا چې د قیامت میدان ته راسي د بنده سره ګناه نسته، بیا چې د الله ملاقات ته راسي د بنده سره ګناه نسته، بیا د هغې په خاطر الله تعالی خپل دیدار ور نصیب کوي، بیا د الله تعالی رضا او رضوان د هغې په نصیب سي. نو لکه هغه ماشوم بچی هغې مور صفا کوی، د دې ماشوم په دماغ کې اول دا وله چې زما سره مور ظلم کوي، لیکن وروسته دا ور معلومه سو چې مور زما سره څومره لوی احسان کړی. د هغه رقم ماشوم چې کله د هغه رقم بنده چې کله په ګناه باندې اخته وي، نو الله تعالی پر هغې باندې یو څه تکلیف کښېږدي. د هغې تکلیف په خاطر د هغې بنده د ګناه څخه صفایي وکړي، خو د مرګ بعد بنده ته دا ور معلومه سي چې الله تعالی زما سره څومره کرم وکړي، زما سره څومره احسان وکړي. په دنیا کې لږ تکلیف را باندې کښې شوی، د هغې په خاطر زه د دې ابدي نعمتونو مستحق جوړ شولم. نو دا د بنده د الله تعالی سره د محبت نښاني او الله تعالی اکثر خپلو محبوبینو ته په دنیا کې تکلیف جنه زندگی ورکوي.